سلامونه او نیکې هیلې. ګرانو ملګرو، راځو د غورغشت د ستر ټبر دوه نور خیلونه تاسو ته درپېژنو چې تارڼ او خوندي بلل کېږي. تارڼ د خیل په اړه په آیات افغاني، مغزن افغاني او پښتو او پښتانه په سویلي پښتونخوا کې کتابونو کې یادونه شوې ده او ډاګیزه شوې چې دا قبیله هم لکه د نورو ځینو قبیلو په څېر د غورغشت له پشته دي او په کاکړو ګډ شوي دي. که څه هم ځینې څېړونکي په دې اند دي چې دوی په خټه بیټني پښتانه دي، ولې ډېر بیا وایي چې دا یو روایت دی او اصل دوی غورغشتیان دي چې په کندهار، سنځاوۍ، رودملازۍ، زیارت او ارنایي کې اوسېږي، خو د نورو قومونو په پرتله یې شمېر لږ دی. خوندي د غورغشتي پښتنو یوه بله څانګه ده چې شمېر یې د نورو پښتنو ټبرونو په پرتله لږ دی او لږ شمېر یې اوس هم د کندهار په شاوخوا کې استوګن دي. له ځینو هغو کډوالو نه چې په دې وروستیو کې کویټې ته راغلي دي اورېدل شوي چې یو کور نیم کور د خوندي پښتنو وګړو په ژوب او لورلایي کې استوګن و. همدارنګه د لښکرګاه په ښار کې هم د دې توکم وګړي میشت او ودان دي.